بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو خو ټول ژوند د پښتو ادب ته وقف کړی دی او بلا ډېره موده شوه چې تاسو د ادب په ذریعه د شعر په ذریعه د دې خاورې د دې خلکو د دې ولس او د دې قام د ښېګړې کارونه کړي دي، فکري او عملي جدوجهد هم کړی دی چې دې وخت کې کم ادب تخلیق کیږي د پښتو ادب، نو دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خادم صاحب، امجد علي خادم صاحب، نو زه به دا خبره وکړم چې دې تاسو وویل چې دا دې وخت چې کوم ادب تخلیق کېږي نو هغې ته په نظر ګورئ. نو زه دا عرض لرم چې کوم ادب چې تخلیق کېږي نو په هغې کې نثري ادب، لکه زه به دا ووایم ستاسو کتاب حواله وورکړم چې تاسو چې دا اوس کوم کتاب چاپ کړی دی او ډېر مصرف هم پرې کړی دی او ډېرې دانشورانو پوهانو نیوز هم پکې رانقل کړي دي. نو داسې کتابونو ته او داسې ادب ته اوس خلک په ښه نظر ګوري، ځکه چې د دې نه مخکې زمونږ ادب چې و هغه زیاتره په شاعرۍ باندې چې دا مدار و د هغې، او د دې نه پرته خلکو د افغانستان د پښتو ادب ته متوجه کېدل چې هغې کې نثر ډېر و او کتابونه پکې ډېر وو. لکه خلکو به وایي چې دلته په پاکستان کې راپاراړ به چې دلته کې دونه ادب نه تخلیق شوی ځکه چې کتابونه پکې نشته، د نشت برابر دي. اوس تاسو ته په خپله هم پته لګي، تاسو ته به دې اعتراف وي چې کتابونه ډېر زیات چاپ کېږي، ډېر زیات چاپ کېږي. هغې کې اوس هم د شاعرۍ ادب پکې زیات چاپ کېږي، د نثر پکې ډېر کم چاپ کېږي. او بیا دا خبره ده چې حالات هم په دې څیزونو باندې اثر غورځوي، دارومدار یې په دې وي ځکه چې ادب څه اسماني شی نه دی. ادب تخلیق کېږي په دې ځمکه په دې قره باندې، ځکه چې اوس ګوره دې وخت کې لکه په سیاست کې یو توپیر روان دی، یو ټسل روان دی، حالات بیروني حالات هم د دې ځای په دغو باندې اثرانداز شوي دي په ادب باندې، ځکه چې دوی سره بیروني خلک هم دلته راغلي او ډېرو نو د هغوی هغه ژوند ته چې خلکو کتل، د هغوی ادب ته چې خلکو کتل، د هغوی ستونزو ته چې خلکو کتل، نو هغه په ادب کې راننوتي. تا ته په خپله پته ده چې مونږ د افغانستان په حالاتو دغه کړی دی، مونږ د هندوستان په حالاتو سره چې هغوی مونږ ته په کم نظر ګوري یا څه ورسره زمونږ ټسل او څه ورسره زمونږ حالات روان دي، نو هغې ته هم خلک ګوري. داسې د ملک اندروني حالاتو ته لکه دا کورونا پکې راغله، یا داسې چې په دې کې قدرتي آفات راغلي دي، یا پکې د جنګ او د بیروني حالاتو په وجه باندې پکې دغه راغلي دي، جنګي حالات راغلي دي. نو دا ټول چې په ادب کې راځای کړي شي او په دې باندې یو ښه نظر واچول شي آزادانه، چې هغه آزادانه وي، د چا دپاره نه وي، د چا په پیوټ او په مخالفت کې نه وي، بې طرفه لکه څنګه صحافت چې څومره بې طرفه صحافت وي نو هغې ته خلک په ښه نظر ګوري، چې یک طرفه وي هغې ته خلک په ښه نظر نه ګوري. ته په خپله علمي صحافي پاتې شوي، اخبار سره پاتې شوي، رسالو سره پاتې شوي، هر څه سره تا ته حالات معلوم دي. د ډېرو کمو خلکو لیکونه یا ادب چې دی هغه خلک متاثره کوي، خاص کر بیروني ملکونه. اوس خو دنیا یو ګلوبل ویلج دی، نو دا نشر کېږي اوس خبره چې هغه د دنیا حکومت ته په لږ ساعت کې که څوک رسوي نو رسولی شي، دا ډېر لوی بدلون دی. او بل دا د بدلون کې دا هم یو کمال دی چې
چې دا چې څونه مخ دي بدلون روان وي نو دې کې تیزوالی هم راځي دا تیز روان وي او نور څیزونه په ځان کې رانغاړي او چې څومره دې تیزېږي نو د پخواني د یو کال هغه خبرې او هغه ادب او هغه راجمع کېدل هغه په څو ورځو کې کېږي زه فکر کوم چې لکه زموږ ادب چې کوم مقصدي ادب دی او کوم بیروني حالاتو باندې نظر لري او کوم چې د ملک په اندروني حالاتو باندې نظر لري نو دغه به رنګ راوړي او کوم چې صرف سرسري شاعري او یا چې ټوکه ټقالې یا بل څه هغه څیزونه اوس دور هم ختم شوي دي د ادب لپاره د ژوند او ادب لپاره د ادب دا فرق اوس نشته هغې نه خلک واورېدل اوس خلکو په هر څیز کې یعنې په غزل شي کې هم صنف کې په غزل صنف کې هم خلک چې دی لکه ډېرې خبرې ځایي د ژوند خبرې پکې ځایي د مقصد خبرې پکې ځایي او صرف چې دی نو دغه ته نه دی پاتې هغه د ښکلا او د سپرلي او یا د حسن تعریفونو ته نه دی پاتې ځکه چې دې ته په ادب کې پکار ده چې سړی ګوري چې یاره په حالاتو باندې نظر څوک ساتي او په حالاتو نظر څوک نه ساتي د حالاتو خبرو په حالاتو د نوي کل د زرغو لپاره هغسې سازګار نه دي چې په کوم کې خلک تخلیقونه کوي په کوم کې خلک سیاسي ایجادات کوي په کومو کې خلک چې بین الاقوامي هغه ستونزې او د هغې هغه بدلون په نظر کې ساتي او په هغې باندې روان شي چې د دغه لپاره د اعلی تعلیمونو ضرورت هغه نن سبا دې ته ناست دي بعضې خلک چې هغوی چې دي نو چینچیانې چوي که نه نو داسې ضربونه چې یو سړي بي اے کړي ایم اے کړي پي ایس سی کړي وي سی کړي پي ایچ ډي کړي او هغه ته چې چینچۍ ته کښېني هغه ته ډریورۍ ته کښېني هغه ته په دوکان کې نوکر کړي هغه ته چې دی نو په نورو مسلو کې دغه کې ګیر کړي نو هغه زلمي به څنګه مخکې راشي د بار ملک خلک چې لکه 16 کالو عمر ته رسي هغه د اعلی پایې ډاکټر انجینر څه هغې نه جوړ شوي او یوازې جوړ شوي نه وي په جاب باندې لګېدلي هغه جاب کوي که نه دلته خو سره دا ستونزه ده چې اوس خلک لکه یو لوار سره چې کوم کس کار کوي او هغه چې د لارې د موټر پرزه ټیک کولی شي یا بل یو داسې ټیکنیکل کار کولی شي او وي جټ ډګري ورسره تعلیمي ني نو هغه خلکو ته یو تعلیمي یافته د ګریجویټ نه په ښه نظر ګوري چې دې نور کار له رزق ګټلی شي ځان له رزق ګټلی شي لکه ستاسو ودود صاحب مقصد دا دی د خبرې شاعر ادیب چې دی یا تخلیقکار چې دی دله د تخلیق سره چې دی نو داسې روزګار هم پکار دی یا داسې ټیکنیکل تعلیم پکار دی چې دی په ځان له 2 پیسې هم ګټلی شي او د رزق وسیله وي که نه ګوره د رزق وسیله چې چا اصلي خادم صاحب نو هغه مطمئن وي هغه نور سوچ کولی شي او چې د رزق مثلا ځکه چې رزق خو داسې چې موږ په هغې ژوندي یو که نه خېټه خو غواړي که نه نو چې ده سره روزګار نه وي ده سره د خېټې بندوبست نه وي ده سره د جامې بندوبست نه وي ده سره د بچو بندوبست نه وي نو دې بل څوک چېرته کوي چې دې په دغه کې ګیر وي نښتي پکې دې نه بار وتې نه شي لکه ساینس خو ډېر مخکې تللی اوس خلک چې په لږ لږ وخت کې ډېر لوی ایجادات کوي او موږ نه شو کولی موږ هغه ځای ولاړ یو نو داسې ظلمونه باندې څه کوو ډېره کمه تکلیدي شي هغه ایکه دوکه کس چې هغه جینیس وي او هغه اوس هغه ورځ په ټي وي یو هلک راغلی د 1400 کالو نو هغه جینیس او قابل و سکول کې به یې ښه دغه اخیستی و په سرکاري سکول کې پرایویټ سکول ته هغه تللی نه په خوب کې مې لیدلې نو هغه نه یې تپوسونه کول ما هغه وخت په ټي وي کتل دغه ته نه اینکر پرسن ته مې تپوسونه کول چې بچې چې نو ته لکه څه کې او دا تا چې په دې هغه څه نومونه اخیستل هغه نومونه ما هم نه راتله هغه
لکه چې هغوی د تصنیف کې سبق به اوس پنځلسم امتحان ورکړی که نه او هغه نمونه اخیستل دا به وایي چې دا یو ګریجویټ سړی خبرې کوي که نه نو هغه ته یې ووایي چې ته صرف د تعلیم کې ته لګې که څه نور څه کې او نور خیال دی چې دا چې اوس لکه ستا امتحان رزلټ راشي ته څه وایې هغه وایي چې زما دغه دا چې زه کالج کې داخله واخلم نو دې ته کار او روزګار څه کې یا ستا مشران پلار ته څه کوي ته ورسره څه هیلپ کوې که نه کوې هغه وایي چې او زه پلار سره هیلپ کوم خو زمونږ مزدوري په فوټپات ده اوس ته اندازه لګوه که نه چې داسې د فوټپات دا خلک خو موږ ټول وینو که نه چې هغوی خبرې مو ډېرې حق وړو او هغه ماشوم هلکو په فوټپات یعنې هغه پلار به یا چولې یا څه بل څه خرڅوي او هغه دې خلکو ته په پلیټ کې ږدي که نه چې هغه داسې کسې ته وویني نو دا خو په سلګونو کې یو کس وي چې دا جینیس وي خلک جینیس وي تاسو عالمانو ته دوی جینیس وایي که نه هغه ما ته جینیس ښکاره شو که نه هر سړی خو داسې نه وي د خلکو چې څوارلسم پاسم زوی خلکو ته دغه ږدي خو هغه دونه څه دغه ني اهمیت ده هغې ني نو زه دا وایم ستا د سوال په جواب کې چې د خېټې د دغه نه چې سړی خلاص نه شي که نه د غم نه نو دې بل غم نه شي کولی بل فکر نه شي د ده ذهن ته راتلی